این جمپر برای کی بود؟ برای امی یک دانه مانده. برای کی بود بچه؟ بله په کوچنیوالي کې چا نه سوای راڅخه ګټلی. دوستانو دا هم هغه یتیمان دي چې په زلزله کې تر خاور لاندې سوي وو، بیا د کلي خلکو راایستلي وو. نن به د دغه یتیمان حال واخلو. سلام بچه. سلام سلام سلام. چی میکنی؟ چری میکنی؟ یاد داری؟ تو بیتی؟ من یک وقت وشتوکی یاد داشتم، خیلی یاد داشتم، خیلی یاد داشتم. سوختم؟ اینه بی نوبت تو زود زود کو. نه نشد نشد. این صحیح شد؟ حالی از دو تاییست نه؟ صحیح شد؟ حالی تو میکنه؟ نه اید په کوچنیوالي کې چا نه سوای راڅخه ګټلی. بس د الله سبحانه وتعالی ساتنه ده. پس له 2 ساعته دغه یتیمان یې د خاورو څخه دوستانو دا کلي والا اسپیش بردم یا بردی؟ وا 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 چی یک جمپر لوکسی است. خیلی خیلی لوکسی است، خیلی مقبولی است. این جمپر برای کی بود؟ برای امی یک دانه مانده. برای کی بود بچه؟ بله براد. بله براد بود؟ چرا خنک نمیخوری؟ یک دانه جمپر مانده، خیلی مقبول است. برای کی بود؟ برای تو بود؟ چرا برای خواهرت؟ خواهرم خنک نمیخوره. خواهرت خنک نمیخوره؟ نه. تو چی میفهمی که نمیخوره؟ بی بازی تو نمیشه پشیمان باشی بچه. خیلی مقبولی. واه خی الله خیلی مقبول است. برای کی بودم بچه؟ برای برارت بودم؟ خوب فکر کو که باید پشیمان نشوی. نمیشه؟ برای کی بودم میگه؟ خیلی شیک است، خیلی مقبول. چی که بیا محبت هستی خواهرت ببین که چی که با غیرت هست میگه با برار ما بیته. تو میگی که برای ما بیتی با خواهرم خنک نمیخوره. تو میگی از خواهرت یاد بگی. برای کی بودم؟ بر تو بودم؟ برای کی بودم؟ آفرین آفرین. خیلی مقبولی است، خیلی مقبولی است. دوستانو تاسو ورته وګورئ د خور زړه ته خور څخه چې پوښتنه کوم چې دا جمپر چاته ورکړم وایي زما ورور ته ورکړه. دا خپل هم ته وګورئ دا د یخه څخه ریږدي او ورور ته چې وایم دا کوټ چاته ورکړم وایي ما ته یې راکړه. وایم ولې ستا خور ته بیا ورکړم وایي د هغې یخ نه کېږي. څونه فرق لري دا د خور د ورور زړه څونه فرق لري. بیا نه برو تو ناجوان هستی. بیتی بچم بیا برای تو نمید. تو خیلی نمد. واه مبارک 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 مبارک. خیلی مقبولی است، خیلی شیکی است بچه. دستای تا بند است. واه 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 مقبول شد؟ یعنی ناجوان. بیا را یو جان جمپر را. اینو بردو خواهد برای خودت هم جمپر به خاطر خوارت دادم اگر نی تو خیلی ناجوان برآمدی. واه 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 این بنداز دسته چطوش؟ لکسی شد؟ گرم شدی؟ علی خو یخ نمیخوری؟ نه. ای نفر جیگر. آفرین بچه ما آفرین. از خوارت یاد بگی ناجوان.